بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، زه راغلمه ستاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره، په دې امید چې تاسو به راته هم ټول روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به یئ. په دې نن کلاس کې ما ستاسو دپاره د روزمره استعمال ډیر کامن سنټنسز راوړي دي، په دې هیله چې تاسو د دې نه څه زده کړئ او تاسو هم په انګلیش کې خبرې کول زده کړئ. صحیح ده؟ کلاس ته به توجه کوئ. د کلاس شروع تاسو هم د بسم الله نه وکئ او زه به هم د کلاس شروع د بسم الله نه وکم. Attention please. د attention please مطلب دی توجه وکړه. صحیح ده؟ که تاسو ته زه وایم چې د کلاس ته توجه وکړه، نو درته به وایم attention please، توجه وکړه. enough is enough، ډیر وشو. مونږ وایو کنه چې بس ته یار ډیر وشو، نور داسې زه نشم برداشت کولی. enough is enough، ډیر وشو. are you going، آیا ته ځې؟ که څوک رواني او تاسو ته تپوس وکړئ چې آیا ته ځې، نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ are you going، آیا ته ځې. time is up، وخت ختم شو. بس وخت ختم شو. time is up، وخت ختم شو. don't be late، ناوخته نکی. don't be late، ناوخته نکی، په وخت راشه. go yourself، په خپله لاړ شه. دا مه لیږه مړه، په خپله لاړ شه. go yourself، په خپله لاړ شه. wash your hands، خپل لاسونه ووینځه، بیا راشه روټۍ ډوډۍ وخوره. wash your hands، خپل لاسونه ووینځه. keep it up، دا جاری وساته. که څوک څه کار کوي او کار په تاسو باندې ښه ولګي او تاسو هغه ته وایئ چې دا کار جاری وساته، نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ keep it up، دا جاری وساته. it is beautiful، دا ښکلی دی. صحیح ده؟ دا څیز ښکلی دی. it is beautiful، دا ښکلی دی. some other time، سبل وخت. یار زه به سبل وخت راشم، اوس ناوخته دی ځمه. some other time، سبل وخت. call me again، بیا ټلیفون وکړه، یعنی ما ته بیا ټلیفون وکړه. صحیح ده؟ call me again، بیا ټلیفون وکړه. as you wish، څنګه چې ستا خوښه وي. په دې کې زما هیڅ کار نشته، څنګه چې ستا خوښه وي. as you wish، څنګه چې ستا خوښه وي. مونږ وویل چې as you wish مخکې دی right now. د right now مطلب دی اوس وخت. صحیح ده؟ right now، اوس وخت. اوس وخت ته څه کوي؟ what are you doing right now، اوس وخت ته څه کوي، یعنی موجوده وخت. صحیح ده؟ say it again، دا بیا ووایه. say it again، دا بیا ووایه. stop kidding، مذاق بند که، یعنی ما سره ټوقې مذاق مه کوه. صحیح ده؟ مذاق بند که. stop kidding، مذاق بند که. let him go، هغه تلو ته پرېږده. په هغه ناوخته د تلو ته یې پرېږده و چې لاړ شي. let him go، let him go. صحیح ده؟ I think so، زما په خیال. زما په خیال چې دا کار به داسې شوی وي. داسې خبرې مونږ کوو که نه، نو که تاسو داسې وایي چې زما په خیال I think so. let's try، کوشش کوو. صحیح ده؟ let's try، راځه چې کوشش وکړو. let's try. few day ago، څو ورځې مخکې. هغه څو ورځې مخکې راغلی و. few day ago، څو ورځې مخکې. nothing is okay،
څه هم ټیک نه دي. دا تا چې څه کړي دا ټول غلط دي. nothing is okay. څه هم ټیک نه دي. صحیح ده. are you sure؟ آیا ستا یقین دی؟ یعنی ستا یقین دی چې داسې به وشي. are you sure؟ یعنی ته یقیني ستا یقین دی. that's not fair. دا ټیک نه دی. صحیح ده. that's not fair. دا ټیک نه دی. بیا که تاسو داسې وایي چې that's fair. دا ټیک دی. صحیح ده. دا صحیح دی. دا ټیک دی. that's fair. دا ټیک دی. I hope so. زما امید دی. زما امید دی چې داسې به وشي. I hope so. زما امید دی. finish your work. خپل کار ختم کا. اول خپل کار ختم کا نو بیا دا کار کوه. finish your work. خپل کار ختم کا. believe in yourself. په خپل ځان یقین ساته. believe in yourself. په خپل ځان یقین ساته. د چا نه هیڅ توقع تمه مه لره. په خپل ځان یقین ساته. صحیح ده. I am not interested. زما خوښي نشته. یار زما په دې کې هیڅ خوښي نشته. زه interested نه یم. صحیح ده. I am not interested. زما خوښي نشته. don't do it. دا مه کوه. دا کار غلط دی. دا مه کوه. don't do it. دا مه کوه. I like that. زما هغه خوښ دی. I like that. زما هغه خوښ دی. او که تاسو داسې وایي چې زما دا خوښ دی نو بیا د that په ځای باندې this ولګوئ. صحیح ده. I like this. زما دا خوښ دی. get ready. تیار شه. هلکه تیار شه. ځو ښه. get ready. تیار شه. I care about yourself. I care about yourself. ما سره ستا فکر دی. ما سره د خپل ځان فکر نشته. ما سره ستا فکر دی. I care about yourself. don't misbehave. بدتمیزی مه کوه. don't misbehave. بدتمیزی مه کوه. what's the problem؟ څه مسله ده یار؟ تا ته څه مسله ده؟ what's the problem؟ څه مسله ده؟ don't be over smart. ډیر چالاکه مه جوړیږه. صحیح ده. don't be over smart. ډیر چالاکه مه جوړیږه. smart تاسو وینئ د جملې په آخره کې د دې مطلب دی چالاکه. هوښیار. ډیر هوښیار مه جوړیږه. ډیر چالاکه مه جوړیږه. food is ready. ډوډۍ تیاره ده. راځه ډوډۍ تیاره ده. food is ready. ډوډۍ تیاره ده. now or never. د now or never مطلب دی اوس یا کله هم نه. دا کار اوس وکه یا کله هم مه کوه. صحیح ده. now or never. اوس یا کله هم نه. stay with us. مونږ سره اوسه. stay with us. مونږ سره اوسه. keep it clean. دا پاک ساته. تاسو به دا جمله ډیره وینئ. صحیح ده. keep it clean. keep the city clean. keep this way clean. د دې مطلب دی دا پاک ساته. دا لاره پاک ساته. دا ښار پاک ساته. دا په هر ځای کې تاسو په بورډونو باندې وینئ. get some rest. لږ آرام وکړه. get some rest. لږ آرام وکړه. ته ستړی شوی. لږ آرام وکړه. look behind you. خپل شاته وګوره. لږ یار خپل شاته وګوره. look behind you. it is mine. دا زما دی. دا موبایل زما دی. it is mine. دا زما دی. I can do it. زه دا کولی شم. ما ته پرېږده یار دا زه کولی شم. I can do it. زه دا کولی شم. I don't have time. ما سره وخت نشته. زه دا کار کولی شم خو ما سره وخت نشته. I don't have time. ما سره وخت نشته.